نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر وڑوي حق د باطل سرا وتكتموا الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون او تاسو خپوي واقيموا الصلاه اهتمام کوي د مانځو واتوا الزکات زکات ادا کوي ورکعوا مع الراکعين اتفاق قائم کوي اتأمرون الناس آیات حکم کوي خلق ته بالبر پنه کوي سرا وتنسون انفسکم او يروي خپل ځان وانتم تتلون الكتاب او حال دا دې چې تاسو عالمان د کتاب یې او فلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلي ولا تلبسوا الحق بالباطل آیت کریمه کې درې خبرې قابل د یاد دي یو دے تلبیس یو دے کتمان او بل د تنبیح رنبی خبر اللہ جل مجدہو پدے لفظ ذکر کئی چھ ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر وڑوئی حق د باطل سرا آیت کریمہ کی دو توجیحات علماء لکھی یو دا توجیه چې دا د يهود علماء مذمت الله بیانوي امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه خپل معناس تفسیر آیه القرآن کی هغه په قواعد کې دا لیکلي دي هغه دا څه تفسیر نه دی چې لکه یو آیت تفسیر کوي هغه قواعد لیکي امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه شیخ الاسلام هغه لیکلي دي چې دا اول او بالذات د یهود صفت ده او ثانیا دویم مرتبه کې دا عام دي آخر زمانہ کې با دا شی چې کوم ده دا تلبیس الحق بالباطل دا زمون په امت کې راشي او بیا د بخاری شریف حدیث ته پیغمبر پاک فرمای چې فتنه بچ کم دی آغا زما د وارثان دروچته شي په دوی به واپس تمام شي نو تلبیس ګناه تلبیس په دوه قسمه دی یو تلبیس الالفاظ د الفاظو ګډوډول نو علما وی اهل لغت چې دا بخالی نه یا به دې سره معنا بدلیږي یا به نه بدلیږي کنه بدلیږي لکه اسد او ازنفر دې کې ګناه نشته او کومانه بدلیږي لکه قلب او قلب زړه وي قلب سپیته وي نو دا وی لوی ګناه ده اما تلبیس المعانی چاغه تدری اصطلاحات علما وی یو تلبیس المعانی یو تلبیس المصداق یو تلبیس المفهوم دا درې واړه ګناي کبیره ده او زه مثال خیم د بخاری شریف حدیث ته د يهود عالم د ابن سوریا دوی غټ مولا دی یو شریف سره دی داغه پکور کې زنانو زنا کړي د زنانا داغه د پار رجمو اغوی را لو درې پیسې ورکړي چې زمنګ دا حکم د رجم اوچت کا
د جیب ډک شو پیسې واخستې هغه ول چې ستا د پاره رجم نشته ځه بس هغه یو څو چې تری ول چې ستا دا سزا ده بیا څو وخت پس دغه کار په یو غریب خاندان کې وشو د منبر ته وخوته او ول چې دې زنا د پاره برجمی د دې د پاره برجمی هغه د پاره د رجم فیصله وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاغه مخکینی خلق رااله جی څنګه چل دی اور دویل تاسو د دې رجم دی ول ابن سوریا هوی چې رجم نشتا والفاتو بالتورات تورات راوړی پیغمبر پاک مخه ته تورات چې خور کو نو عبد الله ابن سلام پاغي پویدو رضی الله تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام ورته وایا آیت کریمه د تورات شریف نو ابن سوریا د دې رجم په دې آیت باندې داسې ګوته کې خدا ګوته وای وګوره چې دا مخکې ته ویل رستو ته ویل ګوته په کې خدا عبد الله ابن سلام دا ګوته راونی وی وای دا ګوته ته اوچته کا دا کم رجم آیت چې د پاغي دی ګوته خېری کنه نو دا غټ تلبیس دی دا غټ تلبیس دی استاسو د دې معاشري او خيار خلک کی چې مونږ مولانو کې دا تلبیس شته کنهشتا مونږ مولانو کې دا تلبیس شته کنهشتا چې مونږ مالدار او غریب تا په یو نظر ګورو بیا نشتا او کنه مونږ مالدار ته په دوو نظر ګورو نو بیا تلبیس شته مونږ صرف اصلاح لپاره خبره کوو په اچا باندې کې دې شمونږ کمی بلکې می خلو یو ګناه دا د يهود صفت دي الله وی ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر وډوي حق لرا په باطل سرا بعض علما بل شان تقسیم کوي تلبیس الاحکام حکمونه ګډوډول کنا حکم ګډوډول یو شی پټول روح المانی وای دریم تفسیری دار چې دوی په نبی له سلام صفاتونه پټول پیغمبر پاک صفاتونه به پټول ولا تلبسوا الحق بالباطل ما پټوي حق په باطل سرا پټولګي د چډیر غټه ګناه ده وتکتم الحق او ما پټوي حق وتکتم الحق او ما پټوي حق نو پدې ځکه خالق الله نشته کنا شاباس تدې دا معنا دا ولا تکتم الحق یو سړی لیکلی وای مجھے بھی ترجمہ آتا ہے آپ کو ترجمہ کی نام نہیں آتا ہے ترجمہ تو درکنار خیال نہ دے گا نا ولا تکتم الحق مخ کی پدے باندې عاطف دے ولا تلبسوا اللال دے مپټوي حق پټول پیغمبر پاک فرمایل متکبر سړی به جنت ته نزي صحابه ول د الله نبی یو سړی دی هغه خې جامعہ غوندي ابل فرق یو سړی دی هغه خې جامعہ غوندي او دا هغه پیزار خیندا تکبر دی پیغمبر پاک فرمایل چنا ان الله جمیل و يحب الجمال الله خسته دی خسته خلق خوخی تکبر څه ته وایي تکبر مطر الحق وعمت الناس د چا حق خبر نه منل او خلق سپک غنل دا به ان شاء الله په اصلاحي خبره کې دا زما عنوان دی خو چې ما مطالعه مخ کې کړی و ها نو دا وای وتکتم الحق مپټوي حق وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ زمونږ استادان دا خبره کوي استادان چې یو عام کس ته پاره چې څنګه یو لوی ګناه هغه ګناه ده لکه قتل شو زنا شو غیبت شو حسد شو بغض شو د زړه کارونه وران نو دغه دې ته ګناي کبیره وي اوس د یو عالم د پاره یو عالم خو زنا نشي کوله سوال نه پیدا کیږي چې د زنا وکي سوال نه پیدا کیږي چې د شراب وسکي
نو د لپاره هغه کارونه نه دي د د لپاره دای چې یو عالم دی په خپل مونږ کې توجه برابر نه ده د دې لاندې راغلی یو عالم دی د خپل کپړو خیال نه ساتي د دې لاندې راغلی د کپړو ته د او د اسمات ساز کې لګي دی مخې ته منځونه کوي صحیح شو یو عالم دی د جبه صحیح نه چلیږي یو عالم دی د اخلاق صحیح نه دي یو عالم دی د کی تواضع نشتا یو عالم دی د کی برادری صفت نشتا نو ټیک دا هغه منفی شیزونه خو پکې نشتا خو هغه مثبت هم پکې نشتا نو دلته الله فرمایي وتقتم الحق مپټوي حق وانتم تعلمون کتابونه وای کنا چې د شپې تهجد کې نو وای الله ته بجاړي او توبه به وباسي تانوی بیان قرآن کی لکلی دی وہ تہجد کے بعد استغفار کا کیا مقصد ہے لیکن تہجد کیوں بھی اللہ تو یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ نو تا سوک لچی اللہ توبہ تو خود شپیرہ پاس اللہ تا دی وجڑل او بیام بے توبہ بیان القرآن کی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی د دې توبې دا مقصد دی یا الله را پاسېدو کی کمی شوی دا معاف میکې یا الله پاودس کی کمی شوی دا نو معاف میکې یا الله تا ته ودرېدل ور یو شاګرد مونږ سره ملاو شي کنه نو هغه مونږ سره بل شان ملاو شي نو زمونږ ته تکلیف رسی نو مونږ د الله د شان موافق ورو نشو ودرېدې چې الله څنګه ودرېدل غواړي مونږ په اکثر په وخت په ولاړ اکثر په کې ټیم پیسته ګورو اکثر په کې دی خوا ګورو یمینن و شمالن پوه شو به کنه نو دغه یا الله په دې ولاړه کې کمی پارخي یا الله که په دې قرات کې می پارخي یا الله که د تهجد مون ما زر زر کړي د عذر د وجنا تهجد خلق زر زر نه کوي کنه نو ته بس وباسي توبه وباسي یا الله که کپڑے می خرابي یا الله که زیمانه وش پاتې شوی نو ای تهجد په عبادتونو کې ډېر غټ مقام لري کتابونه وایي چې دا غینه پس توبه استل پکار فرض مونږ کو یا الله توبه یا الله توبه یا الله توبه الکه تاسو وکړئ چې توبه نه یا الله دې د کمید نه توبه وباسو چې په دې کې موږ نه کم کمه وشو نو موږ نه توبه وباسو نو انتم تعلمون تاسو خپويږئ د دې په اسرارو پس شي پويږئ یو توجیه دارا چې دا تلبیس الحق په ګناه خپويږئ دویمه توجیه دارا چې د کتمان الحق باندې خپويږئ او درېمه توجیه دارا چې وانتم تعرفون تاسو خپويږئ چې ان هذا النبي آخر الزمان یعنی آخر نبی آخر رسول خپېږي چې دا آخري پیغمبر دی خو بیا پکې کتمان او تلبیس کوي اوس په دا دوه حکمونه واقیموا الصلاة اهتمام کوي د مانځو پیغمبر پاک فرمای وای درې شیزونه زما ډېر خوښ دي څو شیزونه وای درې شیزونه زما ډېر خوښ دي یو زما مونځ خوښ دی مونځ او رښتیا خبره ده کنه چې دا مونځ کنه نو ډېره مزه کوي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ سړی د بد کار نه منې کوي یو نبی علیہ السلام وای ماته مونځ خوښ دی دویم دا دی چې ماته زنانه خوښې دي خپل زنانه یادوي نو دینه شهوت نه معلومیږي لکه احمد سید خان چې لیکلی دي سر سید احمد خان د دینه دا معلومیږي چې دا نساء چې کم دي دا مظلوم دي نساء سدي زنانه مظلوم دي د انسان غریب سړی خوښي کنه حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بد غریبانانو سکے ناستا کمزے کے جو غریبانانو ندیبا التکے ناستا او پیغمبر پاک یو پیرا نو آغت شی کمزے پیغمبر پاک دعا کرے و جعفر سکتا او یوزل نبی علیہ السلام داسیو فرمائل کہ اللہم اجعلنی فی زمرت المساکین یا الله ما د مسکینانو په طائفه کې واچوا نو زنانا هغه مسکینان دي مظلوم دي پیغمبر ته زکه خیوي او یو خوشبوئی ده نو خدای درې شونه پیغمبر پاک لر خو واتو زکات ورکو مع الراکعين او اتفاق قائم کړي ما دا معنا وکړه
امام د دې زمانی ابن تیمیہ او د دې زمانی ابن قیم او د دې زمانی شیخ القرآن حضرت العلامہ شیخ ولی الله کابلګرامی رحمت الله علیه هغه دا معنا کړی دا ورکعوا مع الراکعین او تاسو اتفاق قائم کړئ ځکه امام وای الله اکبر مقتدیان ټول وای الله اکبر رکوع کی ایو انګریز وای چرته ولاړو نو وای د خلکو جمع کولا نو هغه ول چې دا غون کمال پر مخ کې سړی کی دی دیو ته ایکسرسایز کوي کنه چې سټینډ سیټ او دی پاسې مخ کې سړی خو مخ کې نو ها نو دا ورکعوا مع الراکعين یار پدې کې باطینی اسرار دي خطیب صاحب دامت برکاتهم لیکلي خپل تفسیر کشف الاسرار کی هغه وای یو سر پکې دا دی یو بدري لیکلي دي نور ما نور کتابونه راښتلي دي یو سر دا دی چې په جمع کې بزستا ته پوس کوم چې ته پرون نوې چرته لري نو زما اوستا هغه خواږه معلوم شو چې ته استاد جی پرون نوې چرته لوي نو ته ما ته سبا نوې چرته زب سبا نه منو وسنه ته هم چې سبا باندې خیال دې کنه که ژوند دیو نو په جمع کې یو دا اتفاق دی بل په جمع کې خواږه دي یو مسلمان ستاسو اودريږي جوخ د سودريږي نو دا یو پدې کې ډېر زیات اتفاق ته اشاره ده چې دا ځونه الله پاک دی یو بل سره دا شور جوخ کې هغه منافقت د جمع ختمي سره د جمع سمونځو کې هغه نفاق ختمي رزق فراخ کیږي اخوت ښکار کیږي د کافر ملا په ماتي تقریبا یولس اسرار علماء لیکلي دي نور خود جمع غیر متناهي دي ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي سره رکوع کوونکو نا اتامرون الناس دی آیت کریمه کې الله رب العالمین هغه علماء ته تنبیه ورکړي چې هغه په عمل نه کوي پښتانه یو متل وای د مولای اوره خو چې څه کوي نو هغه مکوا دا صحیح وای خو د دې مطلب دا دی چې عالم سره څه کوي نو هغه ته نشي کولی خیال دې کنا ولی عالم سره چې کله همانځه ودرېږي نو دی وای وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات د جنت طرف ته سوچ لاش چې کله دی وای ان الفجار لفي جهنم د سجین طرف ته سوچ لاش چې کله دلدار راشي چې ومن اعرض عن ذکر فإن له معيشة ضنكا چا چې زما د قران نه مخواړه او خبرو پر اتنکم د قبر تیاری مخله راشي کله چې دلدار راشي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت تزن کدن حالات مخله راځي داسي کله چې دل دایت راشي چې یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون دته د محشر میدان مخ ته راشي چې الله صفونه به ولاړي او شفاعت بکیږي الله پاک به خلق جهنم ته غرزي جنت ته بوزي دا نو عالم دا سوچ کول شي تدبر فی القران فی وقت الصلاه امیان کول شي غریبانان نشي کولای کنه خو خیر الله پاک دې موږ له عمل راکړي اصلي شعرونو عمل دې عمل ها اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم آیت تاسو حکم کوي خلکو ته د نیکي او خپل ځان ته روي هغه سړیو په جمعات کې ولاړو امام نو باران شو نو امیان خو ډېر زمونږ سادهګان دي چې ارزه کې دي نو هغه خو زمونږ خپل ته بس محتاج دي دوی سوي نو هغه باران نه رامن دیواله نو ته ظالم د الله رحمت ته ته رامن دی امي غریب په قدر شي د الله رحمت ته موږ چرباني وريږي نو هغه شیبه به ورېدي او غونډه جامې لم دی شي نو بیا اتفاقی هغه مولا خدای پاک ال باران تغیر کوم نو هغه مقتدی په جماعت کې نو چې کم نر مقتدی د استاد نه تپوس کوي او چې کم بیکاره مقتدی نشي کولای زمنګ دا خو الحمدلله نران دي موږ نه په هر میدان کې تپوس کوي چې کوم خبره موکړه باقاعده د قرآن آیات غواړي د بخاری حدیث دی غواړي د ترمذی د ابو داود د مشکات د نسائی او د امام ابو حنیفه او مذهب ما داغه معتبر کتاب درنه غواړي او دیوبندی ځان ته ما دیوبندی وسقات فرس نیم د دیوبندی حواله ورته پیش کوم دا شزونه کستاسو تسلیمي بده نه کولا نه بالکل میدان کې راته ودرېږي راته وایي چې ته اسی پزول لګي
دا ځان خبر ده کنه خو لکه تسلی بکې عوام مرګري و تپوس کوي نبی دا مولا چې کم دی باران سره روان امی په جمعات کې استاد جی ولته په خپل رامنډوي خدای دې وي غر کده الله رحمت مې د خپل اند کیږي مولاان باشد چې چپ نشوت کنه نو بہر حال اللہ پاک کوئی اتامرون الناس بالبر دې ځکه عبدالر منصور کې ډېر حدیث نقل کړی دي چونکی د وخت د کمی د وجنا دا آیت هم ختمو مو استاد وخت ان شاء الله ضایع کوم نه ځکه دا شپارس کال زما تجربه اسنه ده یو حدیث کې راضی پیغمبر پاک وای چې کوم عالم په خپل علم عمل نه کوي پورز د قیامت بعد هغه په دې خله کې د جهنم واګي الله دې موږ وساتي دویم دا پیغمبر پاک فرمای چې کوم عالم په خپل علم باندې عمل نه کوي او هغه مړ کیږي با نو په قیامت کې به داغه شکل مسحي دریم دا چې هغه ته به د امینه او یا چون د غضب ډیری د امینه ورته او یا چون د غضب سلورم دا چې الله دا حدیثونه ویم سلورم دا چې الله ورته غصي او پنځم حدیث دا غونډه بخاری ترمذی احادیث دي بل حدیث دا پیغمبر پاک وای لکه زو یو خبر وکم په خپل هغه عمل ما کې نشتا نو دا وخت کې به کم دی دا شریږي او د تبدق غضبي دغه الله وای آیا حکم کوي تاسو خلکو ته بنې کوي سره ځان یې روي وانتم تتلون الكتاب او تاسو سرسری کتاب وای قلقله بکی کوي دا سلاست او دا پلان کې دی او ډنګري دی عمل په نه کې افلا تعقلون آیت او عقل نه کار نه اخلي نن اخري یو نصيحت خبره د زمنګ درس کې اخري موږ دا وعده کړی و حضرت مفتی صاحب لیکلي دي تحفه سحر کې یو عنوان ورکړی دی د خلاصې دا چې خپل عمل ته بس پک ګوري د بل عمل ته بدرون ګوري صحیح شو زمنګ بسي چته بسي داغه بخورواسی زمان استاسو منځونه خري ار سخري د ار مسلمان دا عقیده پکار دا الله د عمل توفیق راکړي څومره انسان کې چې عجزي دی الله برکه او څومره انسان کې چې